شدت سره د سید صابر شاه صابر په کوششونو د مغموم صاحب د دوه کتابونو خواږت راخو او لیدلي اورېدلي چې ستاسو په وړاندې وي او دا خواږت راخو د مغموم صاحب د تقریرونو د ریډیایي تقریرونو مجموعه ده چې په ډېر ښایسته او کتابي شکل کې نن ستاسو په وړاندې ده او مغموم صاحب په دې کې هغه خپل تقریرونه چې کوم دی خوندي کړي دي پښتو په نثري ادب کې خاص کر د اصلاح په حواله دا کتابونه ډېر قابل فخر دي او ډېره ښه اضافه ده او موږ ټول هم د دې په سلسله کې دلته راغون شوي په خانه فرهنګستان کې تنبیه کنه یا ما پکې نه ښه راغلی دا برق سے څنګه راغلی دا څنګه راغلی خبر صاحب وزارت ترشد صدر تقریب جناب ڈاکٹر نور سے اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان کے خواص رسیدل دے آغا سوال دو شوا پلا دے اور لنبائی مرحلہ کی زو سٹیج تا بندرانا زمون دا صدر تقریب ڈاکٹر نور سے ہم دو رسیدو زو اول دعوت ورکوم صدر تقریب ڈاکٹر نور سے تا چیئروینا جی اور اسٹیج مقبل حسین جی ورپسې خپل ګران صوبایي وزیر والد خان سے تپاس کے چیراشی اسٹیج کی زمون بل صوبائی وزیر جناب سردار حسین بابت سے تپاس کے
जगह स्टेज तरह जम्मू शरीफ प्रेसिडियम पर मन करे आलमगीर खलील MPA से बल्ले जलमे MPA से आतिफ रहमान से तफास थे स्टेज थे जैसी योबल कदरमन मशर द पुख्तो पेशोर यूनिवर्सिटी द पुख्तो डिपार्टमेंट साबिक चेयरमैन और गनी खान पुख्तो अदबी सकाफती तहकीकी जरगे चेयरमैन द पुख्तो अलमी कागज चेयरमैन जनाब प्रोफेसर जहान जेमिया से तफास कौन गिराजी और स्टेज दिन परसों यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार जनाब इफ्तिखार हुसैन से तफास कौन गिराजी और स्टेज जदीद तकरीब मुहारिब जनाब सैयद सादिर शाह सादिर तफास कौन गिराजी और स्टेज नमशराम द खलील अवामी इत्तेहाद सदर जनाब रुहुल अमीन से तफास कौन गिराजी बिलमनून सरफ स्टेज की प्रेसिडियम की जमूरी अव्वल मंगरे द फटकनामे फटक से हम शामिल ले अगले आगले चिकल आगराज नवम स्टेज तशरीफ होगी और सादराजान बल्क से तफास कौन गिराजी और स्टेज तमशरान रखी पाशरा की जदीद महफिल खाइश जदीद महफिल रहा जदीद वो किताबों जुनून तौर पर तकरीब की दावी फौज शरीक देर को अब्दुल्लाजान महमूद से तफास कौन गिराजी और स्टेज बांधे तशरीफ फरमाई लगा चिकायदरा मूंग हर प्रोग्राम और हर तकरीबात जलाल दलून नको मूंग ददे तकरीबात तिलावत कलाम पाक नको ददे पारज़ द सैयद सादिर शाह सादिर योडीर मासूम भी हबाशा आबिद तफास कौन गिराजी और तिलावत कलाम पाक ना ददे तकरीबात आबिशा हबाशा आबिद खैराबाद दफा सैयद सादिर शाह सादिर और मेजर रिटायर्ड शुएबुद्दीन से था मुबारकी और शुक्रिया अदा को
چې هغوی د دې کتابونو د دې مخکتنې دا پروګرام او موږ ټولو ته یې په دې کې د ګډون موقع راکړه او موږ به د مرحوم صاحب په حواله د هغه د فن د هغه د شخصیت د هغه د خدماتو په حواله د مقالې نګارانو او د نظم نګارانو حضراتو نه ډېر څه واورو. زه هغوی ته بیا مبارکي ورکوم او د دې سره زه د مرحوم صاحب د منظوم کلام اورېدو لپاره د شهیدونه راغلي یو ملګري نو بهار شاه خټک ته خواست کوم چې راشي او د مرحوم صاحب منظوم کلام چې هغه د دعا په شکل کې لیکلی دی تاسو ته واورئ. نو بهار شاه خټک د شهیدونه علماء عزتمندو محترمو السلام علیکم. مرحوم سے ستارو مطالعه کړي هر وګړی ډېر څه پېژني واقعیت راځو هغه چې سلیکلي دي لیدلي او لیدلي نو هغه ډېر څه لیدلي دي ډېر څه لیدلي دي ډېر څه لیکلي دي د حق اواز او بابوترو پر ریډیو باندې مرچکې توتارانو داسې نو دا د مرحوم صاحب د کتاب نه دعا ده لویه خدایه ښکته پورته لاندې باندې ښکته پورته لاندې باندې وچې شاړې تاندې تاندې دا شینکي باغونه په غورځنګ روان سیندونه دا شینکي باغونه په غورځنګ روان سیندونه سمې غرونه په لرزان دي کائنات واړه پریشان شین اسمان ځمکه او ستوري هر حیران ولاړ دي ګوري شین اسمان ځمکه او ستوري هر حیران ولاړ دي ګوري چې انسان د انسان بنا چې انسان د انسان بنا څه په خوند سکي غټېږي کور په کور خونه په خونه کور په کور خونه په خونه دشمنۍ دي چې خورېږي د مظلوم وینه ارزانه هر خواته ده روانه د مظلوم وینه ارزانه هر خواته ده روانه رور د رور په مړی ناست دی رور د رور په مړی ناست دی زوی د پلار سره په جنګ دی د انسان انسانیت نن د انسان انسانیت نن د حیوان پرنګ کرن دی د وطن په پاکه سیمه یو تالان دی یو یرغل دی لویه خدایا دا څه چل دی والسلام. نو بادشاہ د منظوم کلام لپس زه اوس د خلیج عوامي اتحاد مشرانو چې هغوی د رولامي صاحب په مشرۍ کې دلته راغلي دي هغوی ته خواست کوم چې هغوی د مرحوم صاحب ته چې کوم د ګلونو هارونه راوړي دي هغه د ور په غاړه جناب رولامي صاحب.
बल मरहले था और हर मरहले के चिमूंग टोल आगे बहुत जल्द मौजूद यू आगे दफा लागल यू जमा मुराद ते किताबों तो मख्तर ने जो स्टेज नास को टूर दोनों मशरान का पास को जावी बशरी का तमाम से दो किताबों फागत रहा जितनी और जितनी मख्तर को सादर शाह का पास को चिरावी मदद की तो मख्तर पर दस्तूर की डायरेक्टर मनसूबाबंदी हम दे और इम्तहाना को कंट्रोलर हम और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन को चौके हम कार गई जो खलीकवार और जो हम मुंतजिम इफ्तिखार हुसैन से तपास को चाहे पप्पन मुबारक रासू अब्दुल्ला जान मखूम से था और सैयद सादिर शाह सागर था कि खबर में उससे तरफ ना दवा इनाम दवा रिवार्डना और अभी तपास नहीं चलाशी और पहले खबर हम वाली अक्सर ख्याल इजहार की जनाब इफ्तिखार हुसैन खान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअतु व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह फस्टे अजीज़ो ग्रानो और इज्जतमंदो मशरानो पहाड़ की मौजूद टोलो इज्जतमंदो रोरियानो अस्सलामु अलैकुम माता जब तक दराकत का पारा वैना जफल इज्जत अफजाई का जबान तक मुजुतिया ज बदी खबर फखर को चीज यो बदी खावली पैदावा बल्ला चीज देव तालीमी इदारे की तरफ ना देव इल्म दानिश फंक्शन की इधर तक की तरफ मौजूद है सिंह चिवेशी चिदा इंसान आईना दागा करदार
او د کردار اظهار ویل او لیکل وي او ویل او لیکل د هغې انداز په داسې طریقه چې هغه بل کس ته د زړه نه قبول شي هغې ته د فن مظاهره ویلی شي. علم او فهم دانش دا په دنیا کې د خورېدو لپاره د دې ټولو شیانو انتهایی ضرورتونه دي. زه چونکې د پېښور یونیورسټۍ له طرفه دلته کې تاسو ته مخاطب یم. زمونږ د یونیورسټۍ دا ټول فرایض زمونږ په زمره کې راځي. زه په دې ځای کې د عبدالله جان مغموم صاحب په باره کې د وینا نه مخکې د صابر شاه صابر د کوششونو او د هغه د هر غړو او د هر هغه ښه کار چې کوم کې زمونږ مورنۍ ژبه او زمونږ د مورنۍ ژبې د ویلو د هغه خلکو مخې ته راتګ هغه کوي. زه هغه ته مبارکي ورکوم او هغه ته شاباس وایم. عبدالله جان مغموم صاحب زمونږ د خاورې یو نوموړی شخص د هغې نه علاوه که زه دا ووایم چې زمونږ د عمر د خلکو د دنیا کې د سوچ او د عمل په میدان کې د ښو سره که مونږ راغلي یو نو مونږ په ریډیو باندې چونکې ریډیو یو واحده ذرایع ابلاغ کې یو واحده ذریعه وه او مونږ چې ریډیو لګولو نو مونږ د مغموم صاحب دا خوږې خوږې خبرې په ښه انداز داسې اورېدي چې هغه به زمونږ زړه ته کوش وي او زمونږ ذهن به هغه کوي. یوه خبره ما ته اوس هم یاده شي. مغموم صاحب په یو پروګرام کې ویل عجیبه ده هر ځای کې کوز او بر وي. کوز تا کال بر تا کال کوز پټوه بر پټوه خو ډېره ښه ده چې د بربرو کې کوز او بر نشته. یعنې مونږ به کوز بربر خو ویلی شو خو بیا به بر 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 یو ډېره ساده خبره په داسې انداز کې کول چې هغې کې ټیلنټ او هیومر دواړه موجود دي نو هغه دا ډېرو کمو خلکو ته خدای په نصیب کې ورکړي وي. مغموم صاحب زمونږ عزتمند زمونږ دپاره یو ښه داسې یو مشاعره هم دی. زما ورسره یو ناطه په دې هم ده چې د دې یو زوی صلاح الدین زما کلاس ویلونکو نو زما رښتیا خبرې دې سره په رنګ باندې ناطه وه. ما ته چې صابر شاه وویل ما یې په ډېره خوږه مینه او ډېر په خوشحالۍ به انشاءالله زه دې ته راځم. یوازې دا نه که تاسو مخکې ویلی وي نو کېدای شي چې دا فنکشن د دې دی په دې باندې ما تاسو له په پېښور یونیورسټۍ کې کړی. نن ما دا د یونیورسټي شیلډز دا څه د هغې د خدماتو صله خو نشي کېدی خو یو اظهار کېدی شي او زه د خپل جانبه د خپلې یونیورسټۍ له طرفه عبدالله جان مغموم صاحب ته او صابر شاه صابر ته د دې پرځونې کوم. ډېره ډېره افتخار حسین صاحب ته چې دا ایوارډونه دي دا د دوو شخصیاتو ته په خپل مبارکو لاسونو ورکړي او دا ایوارډونه پېښور یونیورسټي چې یونیورسټي سکالر ایوارډ دی په لومړي ځل د دوو شخصیاتو ته ملاویږي. دویم ایوارډ سید صابر شاه صابر ته د هغه د 13 کتابونو او د پښتو ادب د خدمت په رڼا کې دغه ایوارډ ورکول کېږي. تاسو
दे प्रेसिडेंट जो बल खड़े खटकान में शख्सियत इंजीनियर मोहम्मद पटक से पिंडा सड़ले जावी कस्बात को चिराश उपस्थित की जदीन अफस जदीन अफजो सैयद साबिर शाह साबिर से कफास कुन चिराशी और तासरा जो उसको खबर की सैयद साबिर शाह साबिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कमा देर बरमो अदरमनो काबल काबलो बंदरो मशरान बहारून किताब को आगा इदारा दा ची बदूल सवा दोन मिलियन की जोड़ा शेविया और जो नंदा खबर पर फखर को ची बदूल सवा दोन मिलियन नाता दे वक्ता बहारून किताब को इदारी यौसल वल्स किताब में चाकरी यौसल वल्स किताबना हम दार किताबना चे हर यो किताब दो उर्दू द बेहतरीन किताबों दमायार किताब है दार पुख्तो यो दास खिदमत है चे नसरुल्लाह खान नसर नफस मलक मोहम्मद से पताकान ने इदारे दा कम खिदमत चे को कलो दा दमा बता देरा द फखर या जो अब्दुल्ला जान मखमूम से खबरें और वाला दमा बता देरा खबरें का भी और एक दो घंटों खबरें भी हम को निशान जब चदा एजाज माता हासिल है अब्दुल्ला जान मखमूम से सलूर किताबों छाप दी और दा सलूर वाली किताबों ने उम्मा छाप करी और बदे सलूर वाली किताबों सरीज उम्मा करी और दा टूल किताबों ने पानी पानी मारा टूल करी नो मखमूम से वो तास तहम पास को चिकम जमीन मुकालत निगारान मंदिर रागरी उदी मकालों पसी कदा मकालों मचूर हो रही देशी चूंकि दवा माँ जाजिया लाला सर खबर करेगा मुमकिन जो बदस्ता की लाटूरी मकाले ये नंबर पर शक्ल की छाप और या खिस्लब किताब शक्ल की दमहमूम अब्दुल्ला जान मखमूम जो फन और शख्सियत पर शक्ल की छाप मुझे तासु पूरा तदा खास को माँ चिकम मखमूम से तासु जदी मकालों मचूर हो रहे जब अखबार हम मखमूम से सिर्फ सलूर कर तासु ताऊ चला वक्त का भी चूँकि दा लाने मकाले निगारान हम नासे बर्फ से नासे शोक से हम नासे और दा मुस्ताज़ बेरसरत से फैसल बेरसरत देर तमाम करे को और दा शरान हम खाम खाम मखमूम से खबर के देर मजदूर हम दा ख्वाहिश करे जाकर के नामीन जिन्हों के खबरों को नो मतलब दार जिदा मकाली उनको इंशाल्लाह का दस्तार इंटरनेशनल की चाको किताब का शक्ल की बेचाको मुतासु टोलो तताबास को चितासु तदे मकालो आलंगिस हो रहा है सब मखमूम से तखबर तरफ ना पेन को दे इब्तिदा को चाहिए सो खबर है मखमूम से लसु का किताब का फन जाजा या वो चिदमी भी तुती द तरके द अजमतुन द कानून सुकी ने सरकारी फटूल नले दरिंदियो द सिहर वरान की खबरी द पुख्तनख्वा पुख्ताना हो द वरान को कद्दार और सिल को मनलो चिदा माखाम द शफक बदरे वक्फल पर राटो निकली और द शपी हो बद खामोशे दू द सुकून पजानों के अल्लाह को शुरू करा न द पुख्तनों ब तवदू हुजरों की बद बरकागान मोहब्बतों की वे परिश द रेडियो देव कामत से बकमंस के हो देशो जब बता तलारी वो बगुना वस्त्र की बसदोर सदोर शुई मशरान ब कटनो और कशरान ब हुजरो द चोंतो ब बिलो द पन असर के नास कर लाल उसे बस पूरी शार शुई गाने बकोदरे दे पुख्तनो ने मन बदम मकड़ी दरुना बसे पे होदल और दाटो एहतिमाम बा द दुई द महबूब मर्चकी द खबी खानदान
لپاره دا هغه وخت چې د دې قوم دې خلکو د هر نظر هرې ژبې نه به د مرچکي د خوږو ترخو کیسې طبیع او تذکرې څڅېدې باوجود د دې چې مرچکي به په خوږه خوږه خندا کې په دوی تراخه تراخه تیره تیره د طنز نشي برابر بیا هم مرچکي د دوی د ټولو ټولې جرګې او ډوډۍ یو قابل او فاتح فرد خو چې هر کله ځان سره د میډیا د ترکې سیلې نورې تماشې نندارې راوړي زاړه غږونه خاورې شو او نور مسؤلین نوې مشغلې او تماشې شروع کړې نو مرچکي هم هېر شو او خواږه تراخه هم ټوپ بنا شو خو نن هغه طنزنګار قلمکار مرچکي په یوه نوي ځوانه جذبات دا دې کار راووتو او خپل ځان دا ځل د عمر دپاره د کتاب د نړۍ په لړۍ کې د یوې مضبوطې کړۍ په حیثیت محفوظوي زما یقین دی چې د خوږ مرچکي قدرمن عبدالله جان مرحوم صاحب د خوږو ترخو د کتاب د عمل دا فکر دا خیال او احساس به یو داسې سنګمیل حیثیت واخلي چې بیا به هیڅ یو وسیلې هیڅ یو چپه د ځان سره نشي چپه کولی ځکه چې د خوږو ترخو په لرلو کې د دې قوم زاړه خصلتونه زاړه تورې ټکي او زاړه روایت باندې او هر ژوندی قوم د خپل زور فکر دور تاریخ د رڼا په بدرګه کې د مستقبل د شهې په ارزو او طلب د منزل د برابرولو لري او ډېره مننه خدای دې ستاسو سید صاحب شاه صاحب سے خبر نقص اوس د باسین پښتو ادبي جرګه حیدرآباد سرپرست غیر ناصر خان تاسو په پاسپورت چراشي او تاسو ته د دې کتابونو په حواله پر منظوم کلام باندې ناصر خان تاسو زما درانو عزتمندو پښتنو السلام علیکم وعلیکم د نظم اورولو مخکې زه خپل درون مشر عبدالله جان محمود صاحب ته د هغوی د کتابونو د دې مخلطنې په موقع باندې مبارکي ورکوم شکر د خدای پاک د ژوند ورکړی دی نن په ژوند مونږ ورسره دا ورځ مناوو زموږ د پښتنو روایت دا دی چې مونږ ښه مشران داسې بس د مرګ ورپسې ژاړو په ژوند یې قدر نه کوو نو مونږ چې دا روایت مونږ ژوندي وساتو چې په ژوند د دې مشرانو اعتراف وکړو خدای دې ته ژوند ورکړي او مرحوم صاحب ټول عمر خواږه تراخه لیدلي اورېدلي دا مونږ ته ویلي دي تاسو ټول اورېدلي دي خو زه به څه هغوی ته د عقیدت پیرزونې په تور څه ترسکونې دغه پېښ کړم عقیدت پیرزونه دي وایي ستا خواږه تراخه دي که لیدلي اورېدلي دي هر څه د محمود صاحب ډېر په خوند ویلي دي وی تا خدای درکړی د خبرو ښه انداز دی او ځکه د خپور شوی په دنیا ښکلی اواز دی تا د طنز په بام باندې اوچت کړی پرواز دی هر څوک ته مطلب ته د خبرو رسولی دي او هر څه د محمود صاحب ډېر په خوند ویلي ته د هر یو کلي په کوڅو کې ګرځېدلی ته د هر یو کلي په کوڅو کې ګرځېدلی ټولو په پټو کې په حجرو کې ګرځېدلی او ته د ژوند رڼا پسې تېرو کې ګرځېدلی تا د حقیقت په سترګو هر څه ته کتلي دي هر څه د مرحوم صاحب ډېر په خوند ویلي دي وي تا د چم ګوان غلط رسمونو ته پام کړی دی تا د چم ګوان غلط رسمونو ته پام کړی دی تا د ښځو نوو عادتونو ته پام کړی دی تا د انسانانو خصلتونو ته پام کړی دی ځکه د رسابې د طنز غش وړولي دي هر څه د محمود صاحب ډېر په خوند ویلي دي بل دی او نه یې یېرېدلی نه د یره له چا کړي ده نه یې یېرېدلی نه د یره له چا کړي ده څه چې د لیدلي تا هم هغه وینا کړي ده تا د خپل ضمیر مظاهره په رښتیا کړي ده څوک دې خندولي دي او څوک دې ژړولي دي هر څه د محمود صاحب ډېر په خوند ویلي دي دا بل دی تا که په کوڅه کې اورېدلی د چا شور دی بیا دې غوږ نیولی هغه دم په هغه لور دی پام دې جنګ ته کړی خاص ته خوښ دې ویل ګور دی تا ورته د مینې د اصلاح چغې وهلي دي هر څه د محمود صاحب ډېر په خوند ویلي دي وی چېرته چې د انګیزو د خواښیانو سره جنګ شوې چېرته
ده چې دلګیندو د خواخیانو سره جنګ شوی یا په سترګنۍ کې د زمانو سره جنګ شوی یا د باباګانو بابوګانو سره جنګ شوی ښځې په غلطو رویو باندې غندلي دي هر څه د مرحوم صاحب ډېر په خپل ویلي دي وی څه شوه په ګلاډه په بو تانه خفه شوي ده وی څه شوه په ګلاډه په بو تانه خفه شوي ده یا درته مرجانه وی ډېره غوسه شوي ده یا که مدوګۍ د بر قندي درپسې شوي ده تا د دوی د شر کیسې رنګونه اورولي دي هر څه د مرحوم صاحب ډېر په خوند ویلي څه شوه په ګلاډه په بو تانه خفه شوي ده یا درته مرجانه وی ډېره غوسه شوي ده او یا که مدوګۍ د بر قندي درپسې شوي ده تا د دوی د شر کیسې رنګونه اورولي دي او هر څه د مرحوم صاحب ډېر په خوند لیکلي دي ویلي دي او تانه د توري او د ګلي ګیله بې ځایه ده تانه د توري او د ګلي ګیله بې ځایه ده او کړي په حجره کې توکلي ګیله بې ځایه ده هم د ډیراني او کردلي ګیله بې ځایه ده او ګرم مرچکې نه دی چې دوی پورې خندلي دي ګرم مرچکې نه دی چې دوی پورې خندلي دي او هر څه د مامون صاحب ډېر په خوند ویلي دي او تا په ټوکو وشتو کې رښتیا وینا کړي تا په ټوکو وشتو کې رښتیا وینا کړي تا ټولې دنیا ته په خندا وینا کړي طنز او په مزاح کې د صفا وینا کړي ځکه ما آتش پتا یو څوک درته لیکلي دي او هر څه د محمود صاحب ډېر په خوند ویلي دي ستا خواږه تر هغه دي لیدلي اورېدلي دي هر څه د محمود صاحب ډېر په خوند ویلي دي ښاغلي ناصر خان عطر صاحب د ډېر خوندور نظم لپس یو ډېر ذهني لیکوال محقق ادیب شاعر چې زه ورته قلندر ثاني ویم زما مراد د پروفیسر زبیر حسن صاحب دی هغه ته خواست کوم چې راشي او خپله مقاله واوري پروفیسر زبیر حسن صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دې محفل محترم صدر صاحب د پریزیډیم د نورو مشرانو او په حال کې ناستو د نورو مشرانو منظور ما لیک ورسې ساده باندې مضمون دی مقاله نه ده هغه ما یو هڅه کړې ده چې د مرحوم صاحب په انداز کې مقاله نه ده هر څه پروګرام په وخت باندې شروع شو دې خبرې نوبت نه ده د مرحوم صاحب مخصوصه خندا یاره په ګورې نوشم عبدالحمید بابا څه د خوند او مزې نه ډکه خبره کړې لکه سر نفسه په اور غاښونه سپین کړه هسې ماره نن د غمه خندا راغله او نن سبا به د هر چا هره خبره او هر کار خبر که نه وې نو مرچکي له به ولې خندا وه عبدالحمید بابا له خپله غمه خندا ورغلې وه خو مرچکي له دا خندا د نورو له غمه ورځي نه چې د خپله غمه او دغه نور ټول خلک د هغه د خواوې دا چاپېرچل او خپلې ټولنې خلک چې هغه یې خپل وروڼه عزیزان وو نصیحتونه ورته کوي او د بدو چارو یې منع کوي ګڼې نور سبا په چا څه پیټ پروت دی یا یې په سر څه څنډه په یې کېده چې له غمه به خوب نه ورځي مرچکې رزق یې د اصلاح او راویښولو هڅه کوي خو دوی دي چې داسې په خډه نه یې لګولې ده ته به وایې چې مړه دي اوس خو به یې یوازې اسرافیل شپېلۍ راویښوي نو په نورو چغو او نالو سلوکو نه راویښېږي او نه راویښېږي دا یوه صفحه مې پرېښوده دا یو بله پرېښوده نن سبا هر سړی پریشان په خپلو کې ډوب دی د چاپېچل حالاتو ورله ساټ وربته کړې ده لا د پاسه پې له یوې خوا د بجلۍ خندا رااخیستې ده او د بلې خوا ګرانۍ د بجلۍ متعلق په دوامداره اهدارو ویلي دي چې هر څلور ګنټې پس ته به نیمه ګنټه لوډ شېډ وي خو داسې معلومېږي چې هغوی په ولس میچنې اړولې ګرځوي ځکه چې د هرې نیمې ګنټې نه پس ته څلور ګنټې بجلي دي
ټي وي د ډرامو کار شروع کړی دی چې وړاندې به مو په ډرامه کې چېرته خان خان کمرشل کتل او اوس په کمرشل کې چېرته خان خان ډرامه ځکه خو د 1400 قسطونو په ځای ډرامه 1900 قسطونو ته رسېدلې و چې د بجلۍ په دې ګرمۍ کې دا سرګرمي وي نو داسې حال کې به څوک څه لیکل لوستل وي د ورځې مې ګرمي کې د شپې مې چیچي ماشي خوب نه راځي سبا شي بل خوا ګرانۍ خندا راغستې ده نرخونه اسمان سره خبرې کوي هر څه د اور په بیه دي که ارزان دي نو یو د پښتنو سرونه او هغه د بشر نوید خبره چې وینه ارزانه ده په تا به لپې لپې وسکم وینه ارزانه ده په تا به لپې لپې وسکم خو نور څه مه غواړه بازار کې په نرخونو جنګ نو په دومره ګرانۍ کې هم مرحوم صاحب خپل دوه څلور ښکلي کتابونه دوه څلور ښکلي او ګران بیه کتابونه چاپ کړي دي د خواږه تراخونه تر لیدلي اورېدلي کیسه کتاره به تاسو د هغوی د تیز تیره او خوندور قلم په ژبه لوستي وي او د هغو لویو او درنو پښتنو ښاغلو مشرانو لیکونکو مقدمې سریزې او لیکونه به مو پرې هم لوستي وي چې مرچکي ته یې پکې د ډېر قدر عزت مینې او درناوي په نظر کتلي وي او په چل چل کې ورته ډېرې د کار خبرې لیکلي دي دغه چل هر چا له ورځي خو هغه خبره دا ده چې دې خوږو ترخو لیدلي او لیدلي چې څومره د ریډیو نه د مرچکي په خوندور تصویر او مزېدار چرزي اواز مزه کوله د هغې نه زیاته مزه یې په لوستو کې ده ځکه چې د مرحوم صاحب د لیک شان او انداز داسې دی چې هم په اورېدو کې خوند کوي او هم په لوستو کې او دا کمال د ډېرو کمو لیکونکو په لیکونو کې چې لوستونکي ورسره غلي غلي په وښکو کې نري نري موسیقي او دا د ادب له ټولو لویه وظیفه او منصب دی چې هغه خپلو لوستونکو او اورېدونکو د خوشحالي حس او مسرت ورکړي مرچکي د الف نه تر یې پورې ټوله قضیه بیان کړې ده چې مرچکي که سورو که شین تریخو که خور خو په هېڅ حالت کې نه خوند بدل شو او نه یې رنګ واړه خو چې ولس ډېر تنګ نو د ریډیو د اهلکارو په ویناو مرسته کې یې صرف دومره قدر وکړه چې د خواږه تراخنې په پروګرام نامه لیدلي اورېدلي کړه کټوی هماغه پخکړې هماغه مالګه مساله هماغه او مرچکې هماغه او خوند رنګ یې هماغه فقط نغرې یې بدل لکه نن سبا چې د خټو د جوړو نغرو په ځای د ګیس په چولو یا مایکروویو اوون باندې یا په پریشر کوکر کې اخلی پخلی کېږي هسې د پریشر کوکر نه د مرچکي د خپلې کټوۍ د پخکړي پریشر زیات او د خوشحال خټک عشق گفتگوی شي چې په لوښي کې څه وي هغه پرې توی شي ای تر کوی ګل ګلزار مرچکي ورته هغه څه ویلي دي چې بل چا ورته په دې تېرو 500 شپېتو کلونو کې نه وي ویلي حجرې ته په سنګا سور د راتلونکي پینتخان نه تر هدایت خان او بیا تر مرچکي پورې په دغه ټولو مخصوصو کردارونو چې څه تېر شوي دي د هغې نه د مرچکي څنګه ډکه برجه کړه خو د مرچکي په ډېرو کردارونو چې څه تېر شوي دي د هغې نه د خواږه تراغه او لیدلي او لیدلي جوړې ډکې دي ماورې سیپورې غفورې ډېرانې دي او کتورې دغه یو ګلاټه ببو ده یا نورې ډېرې ببوګانې او په نورو ډېر ذهني او ثانوي کردارونه هر یو کردار سره خپله یوه کیسه او دا کیسه هر یو کردار سره خپله یوه کیسه ده او دا کیسه چې د مرچکي قلم او ژبې ته راشي نو کله خوږه شي او کله ترخه او بیا ترې کله پرګانې خبرې او کله نونګیانې کله ترې پولیس او کله ترې ولس او په تېره تېره استادان چې ځان ته د ټولنې جوړونکي وایي او هغه وګړي چې خپلې کږې څېرې د وخت په روښانه آینه کې نه شي او دې ورته آینه مخې ته دا ستا تصویر دی خو داسې برېښي چې دغه خلک په ټپ وي هغه چا څخه ویلي ځکه خو چا خپلې کږې څېرې ونه لیدلې چې په بازار کې دغه دومې آینې ایښې خو زه دا ورونو او خویندو ته وایم چې خفه کېږئ ما مرچکي دا هر څه تاسو ته نه دي ویلي بلکې خپل ځان لکه په یو زمانه کې چې په رحمان بابا ستا او د بل په نوم اخیستلو هر څه خپل ځان ته ویل
نوم دستا او د بل اخلم ځان ته وایم خفه مه شي که مې نوم واخیست ستا دراصل دغه ستا او د بل نوم د مرچکي خپل ځان چې هغه یې د ښه کولو او خیر غوښتلو ارزومند که نه وي نو د مصري خان په ژبه به درته داسې ووایم چې له ځانه ورته هم ګران ښکارېږي ځان ته هر څو ګران نشم ځان ویلی تا ته ځان راته اسان دی تر ځان ګران ویلی تا ته د مرچکي هر لیک یو افسانه ده هر افسانه یو حقیقت دی او په هر حقیقت کې یو بل افسانه په ابتدا او انتهای د ټکر وي او منځ معنی کې افسانه تازگی شگفتگی و برجستگی دا د دې وړه توکي او ټکي هم د مرچکي په دې ریډیالي کارونو صحیح راځي په افسانه کې اطلاع تیم کردارونه او ماحول ټول پښتانوي او چاپېرچل خو یې د پښتون کلچر بلکې ایګریکلچر او پښتون ایګریکلچر هنداره د کردارونو ژبه د پښتنو ساده باندې کلیواله لهجه او شعر شپړ جرګانه ژبه وي که د دې د خپلو پښتنو د اصلاح هڅه د خپلو ریډیوي مختورو کارونو په ذریعه د ریډیو د لارې او رایې 50 کال وړاندې کړی او خپله لاره خلاصه کړې چې صرف ذهن او زړه لکه د روجي جوړول د انکانشسنس په رنګ کې راتله هغه یې ورته په خوله ویلي او دا یې د قلم په ذریعې کتاب ته سپارلي د دوی د غلطو رسمونو رواجونو د مخنیوي هڅه یې کړې ده د ملایانو د بدعتونو د عامیانو د بدو عادتونو د مخنیوي هڅه یې کړې ده د سړو او د ښځو په نیغه لارو د راوړلو هڅه یې کړې ده او ډېرې په دمه دمه په کلاره او په مزه مزه یې ورته د خپل فطرت عادت او طبیعت مطابق د هغوی د زړونو ذهنونو چم مالت کورونو روزنو جوماتونو خبرې هم د دوی په ژبه کې کړي نه یې ورته په عربۍ کې نه په فارسۍ کې نه په انګریزۍ کې نه په ټاکرۍ کې او نه په هندۍ کې کړي بلکې خپلو پښتنو وروڼو عزیزانو او خویندو میندو ته یې په خپله خوږه پسته مهینه ژبه پښتو کې د پښتو پښتونولۍ او پښتونخوا خبرې کړي کشکې دوی په پلو پورې پوره کړې یا یې اوس د دې کتابونو له لارې په فیس کې پورې وتړي نو زموږ کورونه حجرې جوماتونه او چم مالتونه بل د مینې امن خوشحالۍ ابادۍ او سوکالۍ زانګوګان شي خو صبر وکړئ یوه خبره وکړه دلته د پښتو کتابونه څومره خلک لولي او ګوري او څومره پښتانه کې پوهېږي ډېر تعلیم یافته زلمي او زاړه وروڼه هم په پښتو لیک لوست نه پوهېږي ځکه چې پښتو ژبه د تعلیم ذریعه ده که وا نو موږ په صورتحال ډېر مختلف اوس هم څه تلي راغلي نه دي اوس خو په صوبه کې د پښتنو خپل حکومت نو دا کار دوی د نور هر چا نه په ډېره ښه طریقه کولی دي که خدای ورته پر اوغو بار کړي پښتو د تعلیم ژبه وګرځوي او پښتونخوا د صوبې نام د ډېر ګران عبدالله مرحوم صاحب مرچکي په ژبه او قلم برکت شه چې نور د خپلو پښتنو نورو خویندو خدمت وکړي شي او د صابر شاه ملګري په کارونو زیارونو او د پښتو ژبې د خدمت په جذبه او رضا او حوصله کې نور هم توان طاقت او قوت پیدا شي چې د پښتو شعر معیار په ګلستان شي او پښتونخوا کې د اصلي لارو کار شي حمزه صاحب وایي ما وایي چې دا اوږده کار به زما په چغو ویښ شي ما وایي چې دا اوږده کار به زما په چغو ویښ شي معلومه شوه ما غږ کړو خوبولو ته په خوب ډېره مننه اول دا چې دا زما ډېره منحه ده د عبدالله جان محمود صاحب باره کې او دې نه مخکې د شهید حسن جان محمود صاحب او دا ځکه چې دې دواړو سره زما سره اصل درجه کې د نزدیکیت پاتې شوی وي خو دویم زما یعنې سره اصل درجه کې دې بس یو څو منځونه کړي دي دواړه یو قسم امامان یې پاتې شوي دي او دواړو راپسې یو وخت کې منځونه کړي دې بنیاد باندې مې د خپل ورور صابر شاه په مطالبه باندې په ده باندې یو څو شعرونه لیکلي دي او دویمه دا چې نثر کې مې هم یو کوشش کړی چې هغې ته چاپړې نه کړم ما د صابر شاه ورور
مبارک یو مضمون لیکلی صابر شاه زما ورور ته ما کړي خو هغه صابر شاه سپینې نه دي د نه سپینې وخوړو پښتو لپاره موږ یې ځان وخوړو د نربر پښتنو لپاره په دومره ګیره یې د ژوند سپین او سپېڅلي وویل په دومره ګیره یې د ژوند سپین او سپېڅلي وویل په سپینه ګیره یې لیدلي او کتلي وویل